السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم وروره پوښتنه کړې ده چې یاره یوې زنانه سره یو توله سونا ده او څه لږې پیسې مو سره دي، دا زنانه به قرباني کوي او که نه؟ جناب محترمه دا مسله خو کم از کم په دې ګروپ کې موږ سره 15 ځل حل کړه او 2 تولې سونا وي ورسره او 3 تولې وي، خو 2 تولې او 3 تولې او 1 توله ټول یو شی دي. ولې؟ ځکه چې ټول نصاب ته نه رسیږي. نصاب د سرو زرو دا 9 تولې دی، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام 20 دینار ویلي او د دینار چې کوم وزن و هغه 4 ګرامه او 340 ملي ګرام او دې ته چې په شلو کې ضرب ورکړي نو 80 ګرامه او 480 ملي ګرامه به ترې نه جوړېږي. نو چې هغه په تولو باندې تقسیم کې ځکه یو توله 11 ګرامه او 680 ملي ګرامه وي، نو چې په هغې باندې تقسیم کې نو یو رتی کم 9 تولې کېږي، خو بس علما 9 تولې ویلې. دا وګوره نو چې چا سره 9 تولې سونا وي دا مقدار د نصاب دی، د سرو زرو مقدار دی، یعنی دا سړی د سرو زرو د نصاب مالک دی، نو د دې بیا خپل زکات دی. او د قرنګي د درهم والا مسلم دا ځکه چې یو درهم تقریبا چې 3 ګرامه او 0.1 ملي ګرامه دی. صحیح دی، زه به درته کالکولیټر راواړم 1.1 کنه، نو دا به ضرب کو په 200 کې، ځکه حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام 200 درهم ویلي دي. نو دا هم چې په 200 دغه کې ضرب کنو دینه جوړ شو 612 ملي ګرامه او 612 ګرام او 20 ملي ګرامه. صحیح دی، نو دا به اوس تقسیم کو په 11,11,666 دا ګوره ورته نو دې نه 2.5 تولې جوړېږي. دا وګوره نو د تولو په حساب سره هغه شی تی نه جوړېږي او دې نه دا شی جوړېږي. نو خلاصه به دا شي، خلاصه که چا سره 2.5 تولې سونا وي یا ورسره 9 تولې سره زر وي، نو دا خو یقینا صاحب نصاب دی، په د باندې زکات هم واجب دی، صدقة الفطر هم پې واجبه ده او قرباني هم پې واجبه ده. خو که نه ورسره 2.5 تولې سونا او نه ورسره 9 تولې وي 2.5 تولې سپین زر چاندي او نه ورسره 9 تولې سره زرو، نو فلهذا بیا به دا سړی څه کوي؟ نو دې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی، یو د صاحبینو دی چې هغه قوله واپس د امام صاحب دی. نو د دې وجې نه یو امام صاحب لکه یو روایت دی خو قول د صاحبینو دی، نو د دې وجې نه به اوس په کم یو باندې عمل کوو؟ د امام صاحب په دې قول باندې به عمل کوو که نه د صاحبینو په قول چې د امام صاحب روایت دی په هغې باندې به عمل کوو؟ نو عام طور سره چې کوم متون وګورې هغې کې مفتابهي قول د امام صاحب دی چې هغه ځم بالقیمت وایي، یعنې زه چل وکړو یو سړي سره 1 توله 2 تولې سونا ده، دا به قیمت کو، د دې قیمت به راوباسو چې 1,50,950 کالدار یو پاکستاني ترې نه جوړېږي او که نه 1,57,750 1,50,950 کالدار یو پاکستانی تی نه جوړیږي او کنه. دا د امام صاحب قول دی، لیکن د صاحبینو قول هغه ځم بالاجزا وایي، هغه وایي که دې طرف ته 3 وي نو هغه نور به ورسره راجمع کړي چې 9 تی جوړیږي او کنه، او که هغه طرف ته 15 وي نو دا به راوالي هغه به کې چې هغې نه 2.5 جوړیږي او کنه، نو هغې ځم بالاجزا وایي. نو پخوا زمانه کې به د امام ابو حنیفه رحمه الله په قول باندې ځکه فتوا وه چې هغه کې به انفع للفقراء به فقیر ته به پکې فایده وه او په خلکو باندې به ډېر بوج نه راته. اوس خو د خلکو سرمنه پې ډډېږي، ځکه چې سرمنه پې ډډېږي چې پخوا زمانه کې خو یا مسله بالسمع و یا بالعشر وه، یا خدا دی چې 20 درهم و 20 دینارونو قیمت به چې دغه ته واړه او دراهمو ته، نو د یو بالعشر مسله به جوړېده، یعنی د یو دینار نه به 10 درهمه جوړېدل، او که تولو ته به دې واړوله نو د په حساب باندې بالسمع مسله به ترې جوړېده چې یو تولې نه به 2 تولې جوړېدې. او اوس خو دا خبره پکې نشته، اوس خو د یوې تولې نه 40 تولې جوړېږي، نو اوس خو هغه حساب نه دی. نو فلهذا چې هغه حساب نه دی، نو اوس به ملا صاحب مفتابهي قول دا د صاحبینو قولي. نو که کمې زنانه سره 1 توله 2 تولې 3 تولې سونا ورسره او چېرته 2,315 یا 6,000 یا 10,000 روپۍ ورسره، نو دا به زکات ورکوي. دا د اشرف علي تنوي رحمه الله خبره ده، قول دی حکیم الامه مولانا صاحب. او لیکن قرباني به نه کوي، ځکه زکات کې خو آساني یو ځل راغلی ده، د آساني پکې د 10 روپۍ دی ورکوي، 60 روپۍ دی ورکوي، 50 روپۍ دی ورکوي، نو یو ځل پکې آساني راغلی، نو دوباره آساني پکې بیا نشته چې بالکل زکات ته نه چوټ ختم کی. لیکن قرباني کې خو مناسب تیسیر او آساني پکې نشته دی، ځکه هغه په یو ځل باندې 50 روپۍ ترې نه اخلي، هغه هم ښځې سره چېرته وي. مړه د پښتنو ښځو سره دا سوني موني پیسې ورسره نه وي، موږ ته پته ده، ځکه موږ د همدې معاشرې خلک یو. دا مسله ډېره زیاته ښکلې مزیداره فتوا عثمانیه حل کړې. عثمانیه دلته موږ سره پېښور کې مدرسه ده، د هغوی فتوا ده، فتوا عثمانیه جلد 8 دی او صفحه ده 322
او الاضحیه احکام د اضحیې دی عنوان ورکړی 3 تولې سونا اور کچھ نقدی پر وجوب قربانی. نو د ډیر وګد بحث کړی بیا اخره کې وای لیکن موجودہ حالات میں سونے اور چاندی کی قیمتوں کے درمیان پائے جانے والے تفاوت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرنے کی صورت میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وای که چرته نن سبا حالات ته وګورئ چې د دواړو قیمتونو کې ډیر فرق راغلی. مخکې قیمتونو کې ډیر فرق نو د یو دینار نه بلس درهم جوړېدل، اوس خو د یو دینار نه اویا درهم جوړیږي. نو هغه سره بیا څه نو د دې وجه نه اوس فرق ډیر زیات راغلی. صحیح دی. نو د دې وجه نه ډیر مشکلات مخې ته راتلی شي. نو اس لیے ان حالات کو مد نظر رکھ کر صاحبین کے قول یا نظم بالاجزاء پر فتویٰ دینا زیادہ مناسب ہے تاکہ عام لوگ مشکل میں نہ پڑے. نو اوږده بحث یې پې کړی او بیا ویلي دی ملا صاحب په دې کې به د امام ابو حنیفه رحمه الله قول ته ترجیح نه وي، د صاحبینو قول ته به ترجیح وي. نو دا نن سبا د علماو فتوا ده. ما سره بله فتوا هم پرته ده، دارالعلوم حیات آباد او د قرنګ بله فتوا هم را سره پرته ده. نو نن سبا د علماو فتوا دا ده که چا سره یو توله 2 تولې یا 3 تولې سونا وي او چېرته ورسره 13,000 روپۍ وي، خیر دی دا ښځه د قرباني نه کوي لیکن زکات دی ورکوي. صحیح دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.